الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم. دا یو سوال له دا غي جواب دی. دا سوال د قرآن او د کتاب په صداقت باندې راغلی دی. سورۃ الحج 73 او دارنګي سورۃ عنکبوت آیت نمبر 41. په دې دواړو سوراتونو کې په عنکبوت کې د جولا ذکر وشو او په سورۃ حج کې د ذباب او د مچ ذکر وشو. دې اعتراض کو د خلکو چې دا څنګه الله کلام دی. د الله کلام د سوي د الله کلام به په دې کې د مچانو ذکرې، د الله کلام به په دې کې د جولا ذکرې. و اي يسلبهم الذباب لا يستنقذوه منه شيئا او ان اوهن البيوت لبيت العنكبوت. د الله په کلام کې د جولاګانو ذکر سکے او د مچانو ذکر پکې سکے. دا د ډېر ناشنا ښکار شولا. الله تعالی وایي ان الله لا يستحي، الله نشرميږي، الله حیا نه کوي ايذربا چې بیان کې مثلا یو مثال ما د مثالونو نه بعوضه دماشي فما فوقها یا داغینا دبرشي. دا ګور الله تعالی په دې باندې زړه شرمېږم نو حیا مانه ناراضي چې په خپل کتاب کې د مچ ذکر وکم او یا په کې د جولا ذکر وکم، حتی چې په دې کې د ماشي ذکر هم کوم په دې باندې مال حیا ناراضي. ولې ذکر دې مقصد اصل کې څه دی؟ د ماشي او د جولا او د مچ د مثال د پیش کول مقصد دی انسان پوهه کول او په دې سيزونه باندې انسان پوهیږي او قرآن د تعلیم کتاب د تربیت کتاب دی نو په دې باندې الله تعالی نه شرمېږي. الله تعالی بیانوي په دې سوال او دې شبهه جواب وشو. بعوضه لفظ په دې کې راغی بعوضه. بعوضه څه ته ویل کېږي؟ نو یو په عربی کې بعوضه هم ده او یو بقن هم ده. بقن هم ماشه ته ویل کېږي، بعوضه هم ماشه ته ویل کېږي. او په بعوضه او په بقن کې فرق دا دی چې بعوضه وړو کې ماشه ته ویل کېږي او بقن غټ ماشه ته ویل کېږي. بعوضه به کې به وړو کې شو. حیات الحیوان کې علامه دیمری لیکلي دي چې قرآن مجید کې د حیواناتو کوم تذکرہ چې شوی د ټولو نه اول پکې د هغه حیوان ذکر شوی دی چې ډېر زیات وړو کې دی، ډېر وړو کې دی. او د ټولو نه اخر چې د کوم حیوان ذکر شوی دی هغه د ټولو نه غټ دی. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. نو اول د ماشي ذکر شوی دی او اخر کې د چا ذکر شوی دی؟ هاتی ذکر شوی دی. دې مطلب هم دا دی چې اول یو شی وړو کې بیا غټيږي. خو بیا به کې هغه یو ډېر خپل خبره کړې ده وې د دې باوجود د ماشه د چګوري د ماشه دا کله په هاتی باندې زور ورشي. د ماشه د هاتی مقابله کول شي، په هاتی د ماشه مقابله نشي کولای، بلکې ډېر غټ ټول د ماشه مقابله نشي کولای. او اوس پکې چې کوم ډینګي دی او یا کانګو وایرس راځي هغه خو مقابله ډېر ګرانه ده، په دوايانو باندې نه کېږي. نو دا د دې ماشي د ورکوټوالي باوجود الله دومره قوت ورکړی دی چې دا د هاتی په خلتم کې ورننه وځي او ټکول ورکی مړېږي. کم من فئه قليله غلبت فئه كثيره باذن الله. کله کله لک خلق به یو دا ډېر خلق باندې غالب شي. مسلمان ته بده کې یو قسم امید هم دي چې تمه یریږي مخه پکې چې موږ لګیو موږ بسو کو زموږ ساينس او ټکنالوژي نشته، موږ د دنیا مقابله څنګه وکړو؟ کولای شي ځکه معاشره لګي هغه د هدي مقابله کوي. د دې سره سره دا قران مجید کې د کوم حیوانات ذکر دی هغه ځای اجمالا ویما قران کې کم حیوانات ذکر شوي دي. د قران کې د 31 حیوانات تذکر راغلی دی. 31 حیوانات سواړه سغټ ټول لوړو کې پکې تا دي چې د ماشي ذکر پکې دی. بعوضه یو. دویم نمبر بیا چې لګ مخ کې ورشي ورو غټيږي بیا پکې د سخي ذکر راغلی دی. عجل ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون. دریم نمبر پکې بیا د غوا ذکر راغلی. بقره ان الله یامرکم ان تذبحوا بقره بیا د غوا ذکر دی. بیا دا غي ورستو پکې بیا د خنزیر ذکر دی. حرمت علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر. د خنزیر ذکر پکې دی. او دې سره سره پکې بنظم نمبر بیا د خر ذکر دی. خر ذکر پکې شتا. وانظر الى حمارک عزیر علیہ السلام ته خر ته دی وګوره. او سره بیا شپږم نمبر د عام مرغی ذکر د تویر ذکر راغلی دی. تویر مرغی مرغو ذکر قرآن کې شتا. اوم نمبر بیا سورۃ انعام کې د اس ذکر راغلی دی. اس د اسونو ذکر قرآن کې شته دی. والخیل والبغال والحمیر لترکبوها. او ورسره
د اثر سره بیا د عام السارو ذکر راغلی، انعام ذکر پکې راغلی دی، او یا انعام یا سره د قچر ذکر راغلی بغال. نو کوم نمبر اسو اتم نمبر بغال دا قچر ذکر قرآن کې شته. او نهم نمبر پکې د درندر ذکر راغلی سبع وما کل السبع درنده. او لسم نمبر وبعثه الله غرابا يبحث في الارض، غراب ذکر راغلی د کارغو قوا دې ذکر قرآن کې شته. یو لسم نمبر کونو قردتن خاسئین د شادو ذکر قرآن کې دی. دو لسم نمبر من الزوان کې راځي من الزوان اثنين ومن المعز اثنين د ګډ او د ویزي. نو دو لسم نمبر د ګډ او د ګډي او د لسم نمبر د ویزي د چيلي ذکر پکې راغلی دی. سوال لسم نمبر پکې راغلی ومن الابل اثنين د اوخ ذکر قرآن کې راغلی دی. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. پنځل لسم نمبر پکې د اوخ ذکر راغلی دی، د اوخي هم راغلی دی، د اوخ پکې راغلی دی من الابل اثنين دوا یو اوخ دی بل اوخ ده. او شپاړسم نمبر دې کې راغلی د ثعبان ذکر اجدها فاذا هي ثعبان مبين. او ورسره ولسم نمبر د مار ذکر راغلی مار فاذا هي حيه تسعى حيه لیکي مار. او بیا اتلسم نمبر پکې جان کانها جان نری مار د جان ذکر پکې راغلی نری مار ته ویل کېږي. نو لسم نمبر پکې راغلی دی د ملخ ذکر جراد ذکر راغلی قرآن مجید کې. هغه موسی علیہ السلام په قوم چې هغه کم نه اصحاب راغلی پکې د جراد او د ملخانو. او شلم نمبر پدې کې والقمل ویل کېږي سپګو ته کم چې پدې غنمو کې سپګي کېږي دغه ته ویل کېږي. او قمل او قمل سپګو ته ویل غیره کونی شولو دا وغیرہ دغه سيزونه شول سپګي شولې. او یوشتم نمبر زپادع چندخان د چندخان ذکرونه پکې هم قرآن کې شته. دویشتم نمبر پکې د میانو ذکر راغلی دی، مې هوت نون هیدان دا ذکر قرآن کې راغلی. درشتم نمبر قرآن کې د سپي ذکر راغلی کلب ذکر راغلی او کلبه باسط ذراعيه بالوسيد بدرشل باندې خپل لیچ خو دی وی. او سلیشتم نمبر کې د شرمخ ذکر راغلی دی فرت من قسوره او انی اخاف ان یاکل الذئب شرمخ ذکر قرآن کې شته. او پنځشتم نمبر پدې کې د مچ ذکر دی لکه سورته حج کې ذباب راغلی دی و ان یسلبهم الذباب. او شپږشتم نمبر پکې د مچي ذکر راغلی دی او اوها ربک الى النحل مچي ذکر راغلی دی. او وشتم نمبر پکې د مولا چرګ ذکر راغلی دی چې فقال ما لي لا ارى الهدهد وتفقد الطير فقال ما لي لا ارى الهدهد ویل کېږي مولا چرګ ته. او 28 نمبر د جولا ذکر راغلی دی وان اوهن البيوت لبيت العنكبوت. او ورسره 29 وا یو کم 28 وا نمبر پکې جولاګې شو. او 29 وا نمبر پکې راغلی دی وینا تاكل من ساعته چې راغلی دی چې هغه د حضرت سليمان عليه السلام هغه لاټه خړلې و تاكل من ساعته دا ذکر پکې راغلی دی وینو ذکر راغلی دی. او درشتم نمبر سورته قارعه کې وراشي وتكون الناس كالفراش المبثوث پتنګانو ذکر راغلی تاروزه کې پتنګانو. او یوشتم نمبر پکې راغلی دی د هاتی ذکر. نو دا 31 حیوانات شو دا قرآن کې راغلی دی. بعض علماء په دې کې 33 دي. نو په 33 کې بیا به پیره او انسان چې حساب یری انسان د حیواناتو حساب کې نو بیا به داسې شي دا بیا 33 شي. لکه د انسان ته هم دا زناور حیوان او یا ورته منطقيان حیوان ناطق وي چې دا بولنے والا حیوان دی. او انسان ته انسان وي حیوان نه سوشل انیمل له حیوان ناطق دی بلکې دا انسان دی. ځکه حیوان ته حیوان ویل شوی دی انسان ته انسان ویل شوی. نو د یو دیر شو حیواناتو تذکرہ قرآن کې راغلی دا ان الله لا یستحی ان یضرب یقینا الله تعالی حیا نه کوي. د دې حیا د الله صفت د متقدمین د په معنا کې الله حیا نه کوي. او حیا متأخرین معنا کوي چې حیا خو خاص صفت نه دی حیا او شرم. بیا معنا کوي چې ان الله لا یستحی معنا ان الله لا یترکو جلالین دا معنا کوي الله نه پریدي. ایذربا او حیا ستوي الانقباض من الشيء او شنزان بندول یو شی کار نه کیدا حیا. او حیا بنیادی شی دی حدیث راغلی الحیا شعبة من الايمان حیا د ایمان په غټ شعبو کې شعبه ده. ان الله بشک الله لا یستحی حیا نه کوي ایذربا د بیان اولونا حیا نه کوي د بیان اولونا ان چې مضارع د فعل په تعبیر مصدر ګرځي. ان الله لا یستحی حیا نه کوي یذرب د بیان اولونا یا چې بیان کې مثلا یو مثال
یو مثال دا مثلا دا مبدل منه دا بعوضتن دا غیر بدل دی او دا ما زیدت للتوکید دا تاکید پر زائد دا معنا وکا الله بیان کوي ذری بچ بیان کی مثلا ما مثال د مثالنا مثلا مثال ما د مثالنا ما زائد دی بعوضتن د ماشی فما فوقها یدا غینا چکم برره فما فوقها یا برد ماشینا برد ماشینا سره فوق نو مراد دی یا فوق په معنا د دون باندې ابن قتيبه وي فما فوق معنا فما دون دا غینا لاندې دا غینا لاندې لاندې څه دی لاندې بیا د ماشی وزر دی نو جناح البعوزه او یا فما فوق دا غینا برن برسه دی برت بچ دی یا برت بقون دی موږ ول ماشی دوه قسمه یو بعوزه ګوند یو بقون دی دا غینا بر یا بچ دی یا جولا دی وغیرہ فما فوق دا غینا پاسان اوس د دې مثال مقصد څه وي د مثال مقصد دا وي چې په دې کې د ایمان پته لګي تمیز الخبيث من الطيب د خبيث او د طيب پته پکې ولګي فاما الذين امنوا هر چا کسان چې ایمان راوړل دي فيعلمون لا ويږي انه چې دا مثال الحق مطابق د مسلسل الحق فيعلمون ندي ويږي انه چې دا مثال الحق بالکل ټیک دی بالکل مطابق دی مثال د ممثل د لپاره بیانېږي نو انه دا مثال الحق بالکل مطابق د مسلسل بالکل ټیک دی من ربهم د دې رب د طرفه چې الله بیان کړی دی نو ټیک دی نو مسلمانان سو کی د دې مثال لورستو خلق دوزیش د بیان د مثال نه بعد دوزیش سو وی سکسانو دا مثال ټیک دی سو په اعتراض وکي واما الذين كفروا ارجا کسان چې کفر کړي دي فيقولون وای دې تراس په تور باندې ما داراد الله سيراده کړل الله تعالی به هاذا مثلا په دې مثال باندې یا الله وی مثال پایدشتا کوم فائدہ ده دا فائدہ ده یذل به كثيرا الله تعالی بلا رکی په دې باندې ډېر خلق ويهدي به كثيرا او هدایت کوي په دې کتاب په دې مثال باندې ډېر خلق دا ډېر خلق په ویلار شي او ډېر خلق په دې باندې هدایت واخلي ویلار سوق شي سوچ په اعتراض وکي قرآن سوق اعتراض کوي دا گمراه یذل به كثيرا او چې سوق وې دا مثال ټیک دی نو هغه ته هدایت ملاوي شي ما نورم دی وما يذل به الا الفاسقين او نبی لاره کې الله تعالی باندې مثال باندې الا الفاسقين مگر فاسقان فاسق د فسق نه فسق څه ویل کې خروج تا فسق ویل کې په معنا د خروج باندې او فسق او شریعت کې وی الخروج عن طاعت الله الله فاسق د الله د طاعت نه وتلې زکو ته فاسق وي فاسقان سوق دي او د فاسقانو صفاتونه بیانې الذين ينقضون عهد الله فاسقان خلق دي ينقضون چې دي ماتي عهد الله وعد الله کسان دي چې ماتي د الله وعده من بعد میثاقه ورسره په خوالنا د وعدو میثاق ولکېږي مضبوطه وعده ده هغه وعده ته وایي چې د هغه سره یمین او قسم حلف وشي یو امر وعده بالمیثاق دی نو وعده ماته یو خو مضبوطه وعده کړی دا او دا د منافقانو نخم دا چې کله وعده وکي د هغه مخالفت وکي و اذا وعد اخلف دا د وعده مخالفت منافقت دی او مسلم شریف کی حدیث ته مع كل غادر لواء عند استه بقدر غدره چې کوم سړی په دنیا کې وعده ماته کې استاد ته نه رسي د هر وعده ماتون کې سره د هر غدار سره د ټکو د سماعتي په دې ځای کې به لوی جنډه ولاړه وي څومره چې غټ غدار د غټه جنډه به ولاړه چا سره وعده کړی استاد ته نه رسولي قرآن وی چې الله تعالی کومه وعده دي دا وعده راوړا الله د خپل مخلوق سره درې وعده کړی دي درې او دا درې وعده فاسقانو وعده کړی دي یو وعده سورۃ اعراف آیت نمبر 172 کې برش دا هغه وعده دا چې دا من ذریه آدم اغسته شوی دا په عالم الذر کې په عالم الارواح کې اغسته شوی وا سورۃ الاعراف آیت نمبر 172 دا وعده د آدم علی السلام د بچو نه اغسته شوی دا وَإِذَا خَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ کله چې واغسته وا کله چې واغس الله تعالی او رب ستا وعده من بني آدم د بني آدمنا من ظهورهم د بني آدم د شاګانونا ذریتهم اولاد داغینا واشهدهم او گوایا کړل او اعلان فوسیم بخبر ځانونو باندې چې دا وعده توا غسلا ورته ول الستو بربکما استاس ربیم کنه مقالو دی بشریک ویل بلا ولنا زمون ربی شاهدنا من گواہی کو بزان باندې الله وی بیا می دا وعده دریا د کړل د پیغمبرانو په خپل باندې ان تقول یوم القیامه چې سبا د قیامت پر ځواني نوای ان كنا عن هذا غافلين بشکل پر دې نبی خبرو نو وعده شوی دا
ته چې ما ته پته نشتا من ته نه دی چې زمونږ د شاګانو الله تعالی د آدم علی السلام نه الله تعالی په دې املای ولا لاس کې خودو د ټول بچی د سرو میګانو په شکل کې پیدا شول او هغه میګانو نه الله تعالی وعده واغستله چې زستا سره به هم کنیم هغه ځای په ټول ویل او د زمونږ ربي دا خو قیامت کې الله زمونږ دی وعده تاسو کې موږ ته نه دی یاد چاته یاد دی چاته نه دی یاد الله تعالی وی بیا مې درته پیغمبران راولېږل او پیغمبرانو ته وعده در یاد کړله نو قرآن کې راغله اوس کنه نو سره یاد شوله چې موږ ته نه خبر خو الله را یاد کړله د قیامت پر موږ اعتراض نشو کولی نو دا وعده د آدم علیه السلام د بچو نه واستې شوې ده. دویم نمبر په سورۃ احزاب راوړی په سورۃ احزاب 2 نمبر آیت کې و 21مه سپاره په دې کې د انبیانو نه خصوصي وعده واستې شوې ده. اول د ذریت آدم نه اوس د انبیانو وعده واستې شوې ده چې تاسو به یو امداد کوئ. سورۃ احزاب آیت نمبر 1 وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ وَكَلَّ مَنْ غَسْتِ وَعَدَ أَنْبِيَاؤُنَا مِيثَاقَهُمْ دَاغِ مضبوط وعده ومنك پیغمبرستان واغستدا ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم دې پنځو پیغمبرانو واغستوا وأخذنا منهم ميثاقا غليظا او موږ ډېر مضبوط وعده واغستوا مضبوط وعده هغه وعده دا چې یو بل امداد وکوي د یو بل تایید وکوي مخالفت بنه کوي دا شو دا دوه وعده شو. دریم نمبر وعده برای سورۃ آل عمران آیت نمبر 187 د علماء او د اهل کتابونو غسته شوی دا د علماء او د اهل کتابونو په دې کې ګور ټول خلک پکې رااله دا راواړه آل عمران آیت نمبر 187 په دې کې د علماء او غسته شوی دا. وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ کله چې الله واغسلام مضبوط وعده د خلکو نه چې هغه کتاب ملو شوی د علماء او ته ویل لَتُبَيِّنُنَّهُ خَامَخَبَدا کتاب بیان ویل الناس خلکو ته کامل وضاحت به کوي ولا تکتمونه پټاوي به د خلکو نه ګورینا فنبذوه وراء ظهورهم نامي گزار کو د شاګانو نشاتا واشتروا به ثمنا قليلا او دا غي په تحریف باندې لګي پیسې واغستلې دنیا ټوله لګدا په به سمایشترون ډېر ناکار پیسې واغستلې او دا درې قسم وعده دي په دې کې د ایمان او د عمل صالح او دارنګي د یو بل امداد او د کتاب د بیانول وعده دي چې الله تعالی اغستې دي. نو خبره اسانه شولا څوک د دې وعده پاس کوي د دې لحاظ کوي د دې خیال ساتي نو دا بیا متوی ده او څوک چې دا وعده پرېږدي نو دا بیا فاسق دی او د الله اطاعت نه وتلی دی نو دا ایمان شو. الذين ينقضون عهد الله آکسان چې ماته د الله تعالی وعده من بعد ميثاقه رسل مخوف والدا وعدونا ويقطعون ما امر الله به ويقطعون كما امر الله چې الله حکم کړی به باغی باندې ايوب صلی دیو زیوالی الله ویل دي او دوی کټي د سشي الله ویل دي چې تاسو دا یوځه کوي وای ايوب صلی القول بالعمل چې خبره قول او عمل به یو شان دي چې کم سوي نه بکې. او قرآن مجید کې الله فرمایي یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. مسلمانانو هغه خبرې ولې کوي چې په خپل باندې وته تیار نه نو الله وی قول او فعل یو ځای کاوته به د منافقت ته. دویم ایوب سلمانا دا تصدیق په ټول انبیاء باندې ټول انبیاء منل لا نفرق بین احد من رسوله من په یو پیغمبر کې فرق نه کوو دا به یو ځای کې دا به جدا کې نو چې پیغمبر باندې بل نه منما دې سره سره ما امر الله به ایو سلمانا اقامت الشرائع د الله تعالی ټول شریعت شرایع څومره دي احکام دي هغه قائمول په دې کې فرق نه کول. دې سره سره صله رحمی پالل د خپلوانو حق ادا کول وآت ذل قربى حق او خپلوانو خپل حق ورکا خپل حق څه دی دا د قرابت حق دی چې د خپلوانو خیال بساتي لکه د مور او پلار کو هم حق دی. حدیث کرازی رضا رب فی رضا الوالد ک الله خوشاله پلار خوشاله کا. دې سره سره د مور بارکه حکم راغلی بر امک درې الله غلی دی. د ترور بارکه راغلی دی چې الخالته بمنزله الام د مور خور دا مور دا د ترور د باندې حق دی. د تر بارکه راځي چې العم سن والاب دا تر د پلار سره یو خاخ دی یو ګوټ نه جوړ شوی دی یو طرف ته ستا پلار دی دا بل خاص تا تر دی دا حق ته پتا باندې د ماګانو حق د دې سره ناسته پاستا دا یو ځای کول او دا صلی رحمی نبی علیہ السلام څوک چې خیال ساتي د صلی رحمی یو به په عمر کې اضافه کیږي یو به په مال کې برکت دی په رزق کې برکت پي د صلی رحمی دا خیر دی. او کوم خلک چې د صلی رحمی خیال نه ساتي ورانه کوي رزق کې به خیر برکت هم نه او بل دا چې په عمر به لند تنگ وي بیا بیماری به کې ډېری زیات دای معنا دا. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام صلی رحمی د الله د شان مطابق د الله د دې بڑے سره ون خطا لوي ویلی الله سوق چې ما یو ځکه ته یو ځکه او سوق چې ما بیلې ته بیل کده پر رحمت الله ودا می وکړه دا وعده د صلی رحمی الله تعالی قبول کړی دا.
ما امر الله به ندا مراد ما امر الله به چ الله کوم کړه باغی باندې یو سره دی او زوالي او يفسدون فی الارض دی فساد کی پزمکه کې اولئک هم الخاسرون دا کسان تاوانیان دي